بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. لفظي ترجمة: يكاد البرق نږدې دی چې برېښنا یخطف ابصارهم د هغوی سترګې ړندې کړي کلما اضاء لهم کله چې ورته رڼا وکړي مشوا فیه دوی به پکې روان شي واذا اظلم علیهم چې پرې تیاره شي قاموا دوی به ودرېږي ولو شاء الله که الله غوښتي وی لذهب بسمعهم وابصارهم د دوی د اوریدلو توان به یې هم ختم کړی وی ان الله علی کل شیء قدیر بېشکه الله پر هر شي قادر دی. د دې آیات تفسیر هغه دا دی: دا آیات د منافقینو د وګونی حالت بیانوي. هغوی د مسلمانانو په منځ کې وي کله چې حق څرګند شي ګټه ورڅخه پورته کړي چې د دین په لار کې ازموینې راشي نو ودرېږي. د برق مثال دا معنا لري چې منافقین په حق کې ثبات نه لري، کار یې د برېښنا د رڼا په شان دی، یو ځل راښکاره شي یو ځل ورک شي. دا آیات بیانوي چې د هغوی زړونه او فکرونه د شکونو، بیرو او ګټو سره تړلي دي، نه د ایمان او یقین سره. په آخر کې الله خبرداری ورکوي چې که وغواړي د دوی د لیدلو او اوریدلو قوت ټول له منځه وړلی شي. د دې آیات ځینې مهمې فایدې هغه دا دي: اول، منافقت د زړه ناروغي ده. منافق نه د حق په لاره ثابت دی او نه د باطل په لاره خلاص دی، هم د دنیا ګټه غواړي هم ځان په دین خطا کاروي. دوهم، حق ته ثبات مهم دی. هغه ایمان چې یوازې د اسانتیا پر وخت وي او د ستونزو په وخت کې ودرېږي هغه کامل ایمان نه دی. دریم، الله پر هر شي قادر دی. که څوک د الله له حکم سرغړونه وکړي باید پوه شي چې الله د خپل قدرت په یوه امر کې د انسان قوت ټول ختمولی شي. څلورم، د قرآن مثالونه د پوهېدو لپاره دي. د باران، تیارو او برېښنا مثال د منافقت د حالت د ښکاره کولو لپاره قوي تشبیه ده. پنځم، مسلمان باید زړه پاک او رښتینی وي. که زموږ زړه رښتینی وي هیڅ طوفان یې نشي لړزولی. که منافقانه وي هر ازموینه به مو کمزوري کوي.